تاسو ته دا وخت یو اهم خبر درکو د پیښور خیبر میډیکل یونیورسيټي له طرفه په سوشل میډیا باندې د وایرل شوی هغه ویډیو نوټس اخیستل شوی دی چې پکې په یو نجی یونیورسيټي په فنکشن کې یو سنگره رقص کوي په قابل اعتراض جامع هغې اغوستې دي د کوم وروسته چې په سوشل میډیا باندې په دغه ویډیو باندې د خلکو د طرفه اعتراض روانو چې څنګه په یو نجی یونیورسيټي کې په یو تعلیمي فنکشن کې دغه قسمه اکټیویټي کېدلی شي د کوم وروسته چې خیبر میډیکل یونیورسيټي له طرفه نن د جمعې په ورځ دغه ویډیو نوټس اخیستلی شوی دی او د نجي یونیورسيټي انتظامیې نه په 3 ورځو کې دننه نوټس هغې ته ورکړی شوی دی او جواب ترې طلب کړی شوی دی. په دغه نوټس کې د خیبر میډیکل یونیورسيټي له طرفه ویل شوي دي چې په سټیج باندې په قابل اعتراض حالت کې د یونیورسيټي د لوګو او نوم سره دغه اکټیویټي دا ډیر زیاته قابل اعتراض ده. په دغه نوټس کې ویل شوي دي چې د اخلاقي معیارونو په کار ده چې خیال وساتل شي، د تعلیمي ادارې د تقدس خیال ساتل پکارو. د NCS چې کوم ډایرکټر دی نو په دغه نوټس کې داغه نه په 3 ورځو کې دننه د دې غیر اخلاقي ډانس چې کوم شوی او رقص شوی او دغه جنۍ د طرفه د هغې وضاحت ترې غوښتل شوی دی او په دغه نوټس کې په اخره کې بیا ویل شوي دي چې که چېرې جواب ورنکړی شو، مطمئن نه کړی شو یونیورسيټي، نو دغه NCS چې کوم اداره ده هغوی به د دې KMU سره الحاق هم ختمېدلی شي. د نورو اپډیټس او معلوماتو دپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.